د کورنیو چارو وزارت سرپرست الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د خوست ولایت تڼیو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته چې علما، سپین ږیري او مخور پکې راټول وو وینا وکړه. ښاغلي سرپرست وزیر وویل د جهاد په سختو شیبو کې اسانه نه وه. د دې ورځې په راتلو باور وکړم. فکر مې کاوه چې دا ورځ ونه وینم. خپل شهادت مې حتمي ګاڼه، مګر شهادت مې هم آرزو وه. د خدای جل جلاله په لار کې جهاد کې یا شهادت ته رسیدل دي او یا فتح ته. مونږ ته پروردګار دواړه راوښودل. ډیرو خپل سرونه نذرانه کړل، مګر هغو شهادتونو کمزوري نه کړو، بلکې لا یې عزت او وقار راوباښه. موږ دا نه وه فرض کړي چې موږ په ژوند به د خپلو ولسونو سره د ازادۍ لمانځونه خوشحالۍ لمانځو، خو دا مې آخرت ته پرېښې وه چې کیدای شي دنیا کې موږ د خپلو هېوادوالو سره، د خپلو وطنوالو سره، وطندارانو سره په دنیا کې مخامخ نه شو. قدرمن خلیفه صاحب وویل ډیر خوښ یم چې تاسو سره ګورم. موږ د وخت د سختیو په غبار کې له یو بل نه ورک وو. ودونه او جنازې یې را بمبارولې، کلي یې را ورانول. سخته وه چې یو بل ته ورسیږو، مګر دا د خدای جل جلاله هغه ازموینه تیره شوه او موږ بیا د یو بل په څنګ کې یو. دنیا کې سخته مرحله یا مطلب د نږدېکت مرحله به دوې مرحلې وې، یا به د غم وه یا به د خوشحالۍ وه. افغانان په د دواړو مرحلو کې که د غم وخت به راغی که د خوشحالۍ وخت به راغی سره یو ځای کېدی به نه شو. جنازې د موږ تاسو هدف کېدلې، ودونه هم هدف کېدل، غونډې هم هدف کېدلې. ښاغلي خلیفه صاحب د روسانو مقابل کې د جهاد زمانه یاده کړه او د تڼیو قوم میړانه او قربانۍ یې وستایلې. په دې خاطر موږ به دا ووایو چې د تڼیو قوم په تېر جهاد کې د تاسو عظیمې قربانۍ، عظیم خدمتونه چې زموږ قبلهګاه رحمت الله علیه تر څنګ تاسو کړي وه، د نه ویروونکي خدمتونه دي. تاسو ډېر غیرتمند خلک په دې قوم کې لرل، ډېر ښه جهادونه یې وکړل، ښه شهدا وي. د کورنیو چارو محترم سرپرست وزیر د خپلې وینا په پای کې د تڼیو ټبر نه وغوښتل خپلو کې پیښې شوې بدۍ او دښمنۍ ختمې کړي، خپل نوي نسلونه دیني او عصري تعلیم ته وهڅوي، ځکه چې دیني تعلیم مو په دنیا کې د اخلاقو لوړو مدارجو ته او د آخرت سعادت ته رسوي، او عصري علوم د نورو هیوادونو له احتیاج خلاصوي، د ښه ژوند، رفاه او هوساینې په لور دروازې راته پرانیزي. تاسو کوشش کوئ یو تر بله دغه لرهوالی سره ختم کړئ، یووالی راولئ، اتحاد راولئ، په منځ کې دا قومي تفریقې ختمه کړئ، دا بدۍ چې کومې دا ختمه کړئ، دا مې تاسو ژوند ترخوي. اوس دا سړکونه تاسو جوړ کړي دي، خو چې چا بدي وي په دا سړک تللی شي، خو دا مې تاسو ولدل دا سختۍ چې کومې دي امریکا د مرګ نه ووتله، موږ تاسو ته د نفاق او د بدۍ تخم یې دلته پرېښی، خو دا مې کوشش کوي چې دغه بدۍ ختمې کړي، اتفاق وحدت راولي، مینه محبت راولي. په دې کې د تاسو خبره مې ځکه باور دی چې تاسو کول دی چې خبره وکړه بیا بله نه کوئ، بیا په خپله خبره درېږئ.